یو کار دپاره چاته ورکړي خو د داروخان څه تاسو خو نه هو دا د داروخان زورکي کلي زما کسور نه دی. هغه زوی ګراني یا میړه ګراني دی مرګ په مړو کې خوند کوي میړه به وکم زوی به راوړم مور و پلار مې نسته دا ورور نه پیدا کی زوی معنا یا زیری به درکړي یا زیری دی دا مقصد دی دریم کار نه کوي چې زر کاله عمر یا زیری به درکړي یا زیری دی دا شتانه د دې شاخو ته وایي ښایسته د دې رشتې ته وایي د دې مې ډېر غټ ډیټیل دی چې په دې کې نو خبره داسې ده چې ګلستان د خوا څخه رالو دی په کار لګیا وو نو اوس دا دی روان یو د نعمت پښتون وطاق ته د نعمت پښتون پښتو په تاسو واورو خو لاره ماته نه ده را معلومه ده روښانه تا د لاره در معلومه ده او کومه یوه ده بس دته د ماندې کې د لار ورختلې ده ښه د روښان تر معلومه ده ګډ وډ مانده دي زما سر نه په خلاصېږي موټر په ساوس اوس یم برته راځئ کې داروخان په چپه لار راوسته بس برته به کاټ سو هغه خواته بیا درځنه بیا د شا پر مانده ورسو ګوره دلته ګوره اوس په یو ځای کې تاسو نه کې د هېڅ لاړ شي په زه له ستاسو ځه زه به واره موټر سم کړم دا لاره کللې ده او دی نه شي بیا کې غلط شي غلط څه کړم شا به راسو یا د مرخل کور دی دا کور دی یا نه د کور درځه هلته موټر ولاړ دی یا دا چپه ځای ده لار دی تللی ښه نو اوس دا د موږ د نعمت پښتون په وطاق کې ناست یو نعمت پښتون هم دلې دی چای دی پخوي نو دلې څه ځان وساکو د هغه بعده به انشاءالله به تاسو باندې د نعمت پښتون پښتو واره ما تېر ویلاګونه د ده د بیخي زیات هېټ سوي بیخي زیات تللي ول نو اوس دا ورځې خوره د موټر کیلۍ مې داروخان ته ورکړې وې بیا ورکې کړلې پسې وګرځې اجال راسه نعمت پښتونه دا د نعمت پښتون وطاق دی تېر واره مې هم د لیک ویلا کې جوړ کړی دا چیش دی راوړه پیدا شوې کیلې پیدا دا چیش دی نعمت پښتون دا خو هغه د درختې تخم دی دا ښه په دې کې تخم راځي دا کې داسې ولګوې بیا بله درخته ځین شنه کېږي درخت شنه کېږي ښه ټیکس نن به بیا په تاسو باندې د نعمت پښتو واورم نن د ده څخه د لور معنا پوښتنه کوم نعمت پښتونه د لور څه معنا ده لا معنا د لوی وو معنا اوچت ری معنا رحمت دی د لوړې خوا الله پاک رحمت ته د لا معنا د لاس دی وو معنا وژه دی ده ری معنا رب ستا چې لور دې پیدا سو الله پاک ستا لاس وژه سو رحمتونه پر تا راوړي دا لور ده لا معنا په یو لوري باندې وو معنا دا ودیږي ری معنا راځي نه برته مېلمانه دستي کرځي ګډ دا دی د لور معنا هم راوښود اوس به د نعمت پښتون څخه د دغه معنا پوښتنه وکړم د خور څه مطلب دی خور ښې معنا دا خوږه ده خواږه دي و معنا ورونه دی باندې ری معنا په رښتیا باندې تر دې پورې یو کیسه درته کوم د حجاج بن یوسف په ټیم کې د یو ښځې 3 کسان پانسي کېدل اعدامېدل یو یې زوی و یو یې میړه و یو یې ورور و په دې کې د 2 شان نشاندهی تاته کوم یو د میړه متل درته وایي مرګ په مړو کې خوند کوي نو دې ته حجاج بن یوسف ویلو په دا 3 کې یو در ایله کوم هغه کې خوښ که دی ورته ورور ایله که هغه زوی ګراني یا میړه ګراني دی مرګ په مړو کې خوند کوي میړه به وکم زوی به راوړم مور و پلار مې نسته دا ورور نه پیدا کېږي پر خور باندې ورور ډېر ګراني دا بالکل 100% صحیح خبره وکړه دا قسم نه د نعمت پښتون د ډیرو شانو درشي معنی د دې زدي د زوی معنی راته وای زوی معنی زې معنی د زړه و معنی د وینه د یې معنی یو ساس کی ټیکسله د زړه وینه ده د نر د خواص شزي د خواص نه میاسي نه شپې نه ورځي نه منټه نه سکینټه تر زیږېدو پورې دا وینه پیځي زوی وفادار یې کني زوی معنا یا زیری بدر کی یا زیری دی دا مقصد دی دریم کار نه کی چې زر کال عمر یا زیری بدر کی یا زیری دی دا مقصد یا زیری بدر کی یا زیری دی یا به خوشحالي دل راوړي یا به غم دل راوړي هغه به جلا معنا ده هغه بیا څنګه معنا ده
د زیري و د زیرېدو دا معنا د زیري دا معنا دی چې د هره ورځ د یو شی به ته وراوړې بوتل راوړه توشک راوړه واده ور وکړه باغ ور جوړ کړه تعلیم په وکړه وغیره وغیره ټیک سله زیرېدنګ دا یي چې ورور مړ کي بل یو داسې نادره کار وکړي چې هغه بوج به هم ته وړي دا بالکل صحیح خبره وکړه بل دغسې د درختو د زمینداري په حواله باندې نعمت پښتون چې دی ډېر نالج لري نو دا درختي و د دا شام شتنه بزي وکړي اشه دا درختي ګسه درخته څه شته وایي د درختې معنا دا ده دال معنا دا رې معنا رڼا غواړي ښې معنا یوه خواته تیاره غواړي لاندې خوا کې تیاره وي لوړه خوا کې رڼا وي دا په دوو حصو باندې ډیوایډ اشه دا دغسې په علاقه کې دا رقم زرغونځګی ما نه دی لیدلی دلته بیخي ډېر شان شنه کړي دي انګور هم دي انځر هم دي انار هم دي هر شی شین کړی دي دا تا څنګه سنبال کړي خلکو څه دستي وچ دي تاسو ولې نه دي وچ شوي پنځه نمونه د دي اریانا د دې خور ته وایي زرغونه د دې پاڼې ته وایي ښه میلمنه د دې میوې ته وایي پښتانه د دې شاخو ته وایي ښایسته د دې ریښې ته وایي د دې ډېر غټ ډیټیل دی چې په دې کې یا نعمت پښتون ماشاءالله ډېر زیات نالج لري د هر شي په باره کې دی دا پښتو څه ده د هر شي معنا پوښتنه ځین کوي هغه د ده زده ده کتابو د دا شان څه ده نه دي زده کړي دا ده بس خپل په خپل مایند کې دا خبرې جوړوي د چیش پوښتنه ځین وکړي بس په سکندو کې درښایي اشه اوس بل شي معنا پوښتنه ځین کوم تربور معنا څه ده دې معنا دا تقسیم دی ری معنا په رنګو کې بې معنا بیل یا بل و معنا د دې وینې ری معنا رازونه دي دا تقسیم دی په بیل بیل رنګو رازو کې لکه سیب ګرده یو تخم دی تور کلو شین کلو امری مشدی د دې جلا جلا رنګونو خوندونه دي ترنګ کاکړ اسګزی توخی ترکی دا څه چې پښتون قومونه دي دا د دې رنګونو خوندونه دي انګور ګرده یو تخم دی ایتا کشمش شنخانی دا د دې رنګونو خوندونه دي ګډ اشه ډیر کسان بیا وای تربور سي دی هغه دشمن دی دا ولي وای دا دشمن دا ولي ورته وای تربور دشمن دی دشمن څه مطلب دی ناپو دی نه دشمن معنا دال معنا د بغیر شین معنا ستا شی می معنا مانده دی نون معنا نوم نسه کوي صحیح د بغیر هیڅ نسه کوي یو قوم پښتون نه دی یو قبایل یو قبیله چې دا یو کورنۍ یو کلی ګرد پښتون نه دی ګرد پښتون کې دا نوم دی دا چې ګرد سره ګردې پرځې را ټولې سي نو موټر دی خالی کاربیټر خو موټر نه دی خالی سیټ موټر ماشاءالله بیخي تیز دی په پښتو کې نعمت پښتون دا راته ووایه دا پښتو تا چیرې زده کړی دا به د زده ایبریویشن در وشه الف معنا ارمانو زه معنا زما په زړه کې دل معنا یو دردو الف معنا دا احساسات دي احساسو د ما سره الف معنا زده مې کی د پښتو احساس در سره زده کی دا تاسو وګورئ الف معنا د اندامونه زه معنا زړه دل معنا دماغ به الف معنا یې کړ و دې توري لکه به زده کوي دغه نه شي زده کوي اشه یو بل شی معنا پښتنه داکا څه مطلب دی داکا معنا چشت اکا معنا تر تربور پلار ورور مدر وشو تقسیم دی بیل رنگ دی بیل خوند دی بیل راز دی ساده پلار څه بیل دی په رنگ او په راز کې بیل دی په وینه کې بیل دی په مزاج کې په فطرت کې بل شی معنا پښتنه ځین کوم د انډیوال څه مطلب دی د انډیوال معنا خو راوښه یار دی ملګری دی انډیوال دی دوست دی آشنای دی دا به بیا په بل واره کې دروښه موسی خلک ته انتظار بیخي ډېر ښه معنا راوښولې زما ملګری هغه په انتظار دی او نعمت پښتون ماشاءالله په پښتو کې ډېر تیز هم دی د هر شي معنا یې زده بیا نیکسټ ټایم ولا راځم کلي پیدا سولې موټر کلي هم را سوري کې ولې اشه نعمت پښتون ما څه د کلي بار ورکسي دا ویل دا ورک څه معنا ده بار کلي ما څه ورکسي ده دا څه علاج دی دا ورکې نه و معنا ورکې د یو کار دپاره چاته ورکې خو د داروخان څه تاسو خو نه دا د داروخان څه ورکې کلي زما کسور نه دی نو اوس موږ د نعمت پښتون څه نعمت پښتون کور ودان مننه بس الله دې نور هم کامیابي درکړي
الله دې تا د نور هم کامیابي درکړي. دا رقم چې د پښتو تعلیمونه یې کړي هغه دا رقم پښتو نسي ویلی، لکه نعمت پښتون سیوای چې د یوه لفظ معنا په 100 طریقو درته وایي. ډېر فایده وشوه، موږ ته ډېره فایده. څنګه مفتي صاحب د ده په پښتو کې څه وایي؟ ډېره فایده وشوه. خوندوره پښتو یې ده که نه ده؟ هلچ زنده باد. نعمت پښتون زنده باد. زبردسته پولیسونه ایسه ده وایي. نو اوس دا دی روانېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس دا دی روانې د نعمت پښتون پښتو به مې نور هم په تاسو اورېدلې وای، خو ورور ټلیفون راوکړي چې په زه له ځانه رسوه، موټر مې په کار دی. د موټر بلې خوا ته تللی دی، بس اوس آیا اسما والا موټر دی چلوي. چې راخلاص شي نو بیا به نور خوندور ولاګونه درله جوړ کړو. موږ کار سره خراب دی. ورځ د مولانا سره پر سکوټر ولاړ شم، ورځ داروخان دی چا سکوټر راکش کړی، نن دا دی موټر په لاس رالی، هغه بیا برته د ټلیفون راوکړي وایي ما رسوه.